ولې د زده کوونکو هوساینه اړینه ده؟ په بحراني او له بحران وروسته چاپیریالونو کې د ماشومانو پالنه، ساتنه او هغوی ته د خوړو چمتو کول یوه ډیره پیچلې چاره ده. په دا ډول حالتونو کې ماشومان له بیلابیلو ناخوالو لکه بې ځایه کېدل، په بیلابیلو ډولونو کړېدل او ډیرو تاوتریخوالو سره غاړه غړۍ کیږي چې دا کار له ټولنیز او له عاطفي اړخه پر ماشومانو منفي اغیزه کوي. که څه هم تحقیق دا خبره په کره توګه کړې ده، که چیرې د ماشومانو بنسټیزې اړتیاوې پوره شي او په منظم ډول د ماشومانو ټولنیز، عاطفي، عقلي او فزیکي ملاتړ ته پام وشي، نو ماشومان د دې وړتیا لري چې بیرته وده وکړي او خپلې وړتیاوې وغوړوي. د زده کوونکو د هوساینې په پرمختیا کې د ښوونې او روزنې رول څه دی؟ کله چې ماشومان او ځوانان په ژوندانه کې له بحران، ګډوډي، بې ثباتي او نارامۍ سره مخ شي، نو د دوی په هوساینه کې ښوونه او روزنه اغیزمن رول لوبوي. د زده کړې ځایونه ورته داسې جوړېدای شي چې هلته ماشومان او نوي ځوانان د امنیت، خوندیتوب او د هیلې احساس وکړي. هغو ته چې ژوند د بحران ځپلی وي، بیرته ښوونځي ته راتګ ورته په دې معنا دی چې دی بیرته له خپلې ټولنې سره یو ځای د مثبتو اړیکو په ټینګولو کې ګام پورته کړي. ښوونځي ته تګ له ماشومان او ځوانان سره بیرته عادي حالت ته په راګرځېدو کې مرسته کوي. په منظم ډول ښوونځي ته تګ او راتګ له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي ترڅو د خپل راتلونکي په اړه مثبت فکر وکړي. د زده کوونکو د هوساینې په پرمختیا کې د ښوونکو رول څه دی؟ ښوونکي له کوره د باندې د ښو پالونکو په توګه د ماشومانو او تنکیو ځوانانو دپاره داسې ټولګیو په جوړولو سره چې دوی پکې پرمختګ وکړي او پکې ځانونه ورغوي مرسته کوي. ښوونکي کولی شي چې زده کوونکو ته د ژوند د ژغورلو په اړه بیلابیل پیغامونه ورسوي او له زده کوونکو سره مرسته کوي ترڅو د ژوندانه په اړه اړینه علمي پوهه او مهارتونه زده کړي. زده کوونکو ته د داسې زمینو برابرول چې هغوی یو د بل په مرسته یو ځای کار وکړي. زده کوونکي هڅوي چې یو له بله د ښو او نږدې اړیکو په ټینګولو کوښښ وکړي او یو له بله زده کړې وکړي. په منظم ډول د ښوونکو له لوري د زده کوونکو څارنه په ټولګیو کې په اټکلیز ډول د زده کوونکو کنټرولول ښوونې کوي. په ښوونکو کې دا ځواک شته چې د یو ملاتړي ځوان په څیر له زده کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل باور بیرته لاسته راوړي. د پایلې په توګه د زده کوونکو هوساینه څه ډول ښکاري؟ د ښوونکو له لوري د بیا رغولو د ټولګیو د رامنځته کولو په پایله کې به زده کوونکي د خوندیتوب، امنیت او د ژوندانه د کنټرول احساس وکړي. دا به هم احساس کړي چې له ښوونځي سره تړاو لري او د مالکیت او ډاډ احساس به پکې راژوندی شي. پر ځان به ډاډمن شي او دا توان به ولري چې په رغنیز او سوله ییز ډول له شخړو سره مبارزه وکړي او له ښوونکو او نورو زده کوونکو سره مثبتې او اغیزمنې اړیکې ټینګې کړي. دوی د ځان په اړه د یو زده کوونکي په څیر ښه ډاډمن کیږي چې دوی د زده کړې توان لري. بلاخره کله چې د زده کوونکو عاطفي، ټولنیز او شعوري اړتیاوې پوره شي، نو دوی ډیر ښه زده کوي او ډیر امکان شته چې په ښوونځي کې بریالي شي.